د خبريالو پاڼې درنو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امینه زیم او د نن خبر دا دی چې د سولي ولسی حرکت غړي وایي اسلام او ملي نواميس مصری کرخي دي. د سولي ولسی حرکت غړو د مزار شریف د روزي په جمعات کې ویلي اسلام هواد او ملي نواميس د ولسی کرخي دي. د حرکت غړي مولوي عبدالحق د جمعې د لمانځه پر مهال پر ټول ولس غږ کړی چې دیگه ما سی چیز میخوایم. هر کس که میگه چی میخوایم ما سی چیز میخوایم. اسلام میخوایم یا نه؟ ما اسلام میخوایم، ما وطن میخوایم، ما نواميس ملی را میخوایم. د سولي ولسی حرکت یو موټریز کاروان په بلخ او بل په کندهار کې د اوربند او سولي په خاطر بیلابیل ناستي او لاریونونه لري. دغه حرکت سبا سهار 10 بجې د کندهار بخار کې موټریز لاریون لري. سولي ولسی حرکت د موټریز کاروان هغه غړي چې په بلخ کې دي هغوی د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې غږ کوي چې نور له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، نور اوربند وکړي، نور سوله وکړي او نور پرېنږدي چې په دغه روان جنګ کې افغانان قرباني ورکړي. هغوی د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې د ژر تر ژره سولې او اوربند غوښتنه کوي او له هغې څخه هیله لري چې تر دې وروسته نور دغه جګړه مخته ولاړه نه شي. همداراز د سولي ولسی حرکت دوهم موټریز کاروان چې په کندهار کې دی هغوی سبا سهار پر 10 بجې په کندهار ښار کې د اوربند او سولې په خاطر لاریون لري. د سولي ولسی حرکت غړي هڅه کوي چې په هیواد کې سوله راشي او دغه هڅو په دوام کې پولیسو په د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي چې اوس یې د موټریزو کاروانونو لړۍ پیل کړې ده. ورځې پاتې مهم وروستي خبرونه د خبریال پر بیلابیلو پټو موندلی شئ.